خپل د لایف په سر واچوي نو لیدونکي به انشاءالله بیا دلته راځي څوک پوښتنه کوي هغه کوي هغه به راځي دلته مهرباني قاري صاحب دریمه خبره دی دا کوي چې سوله باید قومي او سمتي نه وي سوله باید داسې سوله نه وي چې قومي او سمتي وي یعنی دا هدف دا ده چې داسې سوله باید نه وشي چې په پنجشیر کې یا په کوم بل ولایت کې دغه لنډغر راجمع شي بیا موږ بیا کولاب ته پسې واخلو کولاب تر کولابه یې وزغلو دته دې وویل شي چې د دیموکراسۍ نه خوندونه اخیستل هم باید سمتي نه وای د امریکایي ډالرو نه خوند اخیستل هم باید سمتي نه وای د امریکایانو د میلیارډونو ډالرو مصرف هم باید سمتي نه وای تاسو څه وکول په دې 13 کلونو کې تاسو د ملت په وړاندې د شرم سترګې لرئ سوله باید سمتي نه وي او سوله به سمتي نه وي خو د سولې په وړاندې چې څوک خنډ جوړیږي هغه به د منځه وړل کیږي د اسلامي نظام په وړاندې چې څوک خنډ جوړیږي هغه به د منځه وړل کیږي او دغه لنډغرو پاټک سالارانو ته باید موږ یادونه وکړو چې په هغه وخت کې چې تاسې پاټک سالاران وای تاسې جنگ سالاران وای ستاسې ټوپک په اوږه د یوې ډوډۍ په ارمان وای په هغه وخت کې چې تاسې د جنگ ډیر شوق لرلو او جنگ مو خپل مجبوریت بللو جنگ مو د خپلې خېټې دپاره کولو جنگ مو د دې دپاره کولو چې خپلو بچیانو ته روزي پیدا کړئ په هغه وخت کې تاسې موږ تر کولابه ځغلولي وای نن خو تاسې په پاسته ژوند روږدي شوي یئ نن خو تاسې په عیش و عشرت روږدي شوي یئ نن خو تاسې په لوکس اپارتمان په لوکس موټر او په ګرل فرینډ روږدي شوي یئ تاسې هیڅ کله هم بیا د جنگ مورال نشئ لرلی او هیڅ کله جنگ ته نشئ راتللی دغه خبره موږ درک کړې ده او دغه سره انګریزان دې له تاسې نه ووځي بیا به ستاسې غیرت موږ وګورو چې تاسې کې څومره د جنگ زور شته تاسې څومره د مقابلې وس لرئ څلورمه خبره دی کوي دی وایي چې د سولې خوند باید فقیران وڅکي دی وایي چې باید د سولې خوند هغه څوک وڅکي چې هغه فقیر ده د سولې خوند باید یوازې خانان او هغه خلک چې هغه دولتي چارواکي دي یا مثلا یا مالدار خلک دي هغه ونه څکي باید غریب فقیر خلک یې وڅکي دا سړی دومره بې شرمه بې حیا ده چې د دوستم ځای او د عطا محمد نور زوی چې تا لېږلی د قطر ته د کوم معیار په اساس په کوم اساس دی لېږلی ده دا د غریب زوی ده دې دلته قرباني ورکړې ده په کوم سنګر کې جنګېدلی ده وینه یې توی شوې ده خو دا خو د میلیونر او د میلیاردر زامن دي دا خو د ټوپک سالارانو جنګ سالارانو زمن دي په دې ټول ستاسې په هیئت کې داسې سړی موږ ته داسې په ګوته کوي چې هغه د دې ولس نماینده وي او هغه په تیر کې د امریکایانو جاسوس د CIA جاسوس نه وي پاتې شوی او د امریکایانو نه سرمایه نه وي جوړه کړې تاسې په ټول مذاکره کوونکي هیئت کې موږ ته وښیئ که چېرته ستاسې دا د سولې نمایندګان دا د مذاکرې نمایندګان د فقیرانو د ولس نمایندګان وي خو یو داسې کس خو تاسې موږ ته په دې کې وښیئ چې هغه دولتي چارواکی نه ده او د دولت د ملت د بودیجې نه په میلیونونه ډالر نه دي غلا کړي د امریکایانو د CIA جاسوس نه ده د امریکایانو دپاره د افغانانو په کورونو سره انګریزان نه دي اړولي یو کس موږ ته ستاسې په ټول مذاکره کوونکي هیئت کې وښیئ او پنځمه خبره دی کوي دی وایي چې لا اکراه فی الدین هغه آیت هم سم نه ده ویلی آیت هم سم نشي ویلی بیچاره دا د دوی د دین نه خبرې ده او دا بیچارهګان لا انفصامه لا انفصام نه وایي لا انفصام صاحب دومره ډیره غلطي خو نه ده خو معمولي ده فارغ ده پکې ډیر خو نه کنه بالکل نو دی وایي چې طالبانو دی وایي چې لا اکراه فی الدین په دین کې اکراه نشته
نو چې یو وارې ته کلمه دی وویله مسلمان شي په تا سره بیا څوک کار نه لري. وایي چې طالبانو به عام خلک په کیبلونو وهل. دغه تبلیغات او پروپاګند چې دي دا د دوی د خیاطانو بیچارهګانو چې دا 19 کاله په دې خیاطي وکوله، په فیسبوک کې تبلیغات وکول. زه وایم دا خبرې د یعنی بیخي ماته خو زخی چې اورم ماته داسې ښکاري لکه یو ادنا فیسبوکي خیاط چې لګیا وي. د دوی فیسبوکي خیاطان څه دي؟ د 10,000 افغانیو مزدوران. زه وایم چې که د دې په ځای یو فیسبوکي خیاط هلته درولی وای، هغې دا خبرې کړې وای، ډېره به ښه وه چې طالبانو په کیبلونو خلک وهل. بله خبره دا کوي چې طالبانو اجباري نکاحونه کول د خلکو سره، او دی د خپلو خبرو په جریان کې وایي چې لسګونه زره ښځې طالبانو په زور په نکاح کړي دي. لسګونه زره. اول خو دا د ملت ته سپکاوی ده، د افغانانو غیرت ته سپکاوی ده. افغانان د ملت خلک دا د دوی په څیر بې غیرته نه دي، د دوی په څیر مرتتان نه دي. افغان تاریخ گواه ده، په خپل ناموس نی سر ورکړی ده، او هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د چانه په زور د ناموس بوزي، د چانه په زور د خور او لور بوزي. او که کړي وي دوی به کړي وي، یا به د دوی سره شوي وي، ځکه دوی غیرت نه لري، دوی نه افغانیت لري، نه اسلامیت لري، او نه دا احساس کولی شي. په لسګونه زره. دویمه خبره ده چې ستاسې خو ټوله میډیا په لاس کې ده، مطبوعات مو په لاس کې دي. داسې یو کس تاسې ولې نشئ پیدا کولی چې د هغې خور او لور طالب په زور په نکاح کړې ده؟ په لسګونه زرو کې تاسې خو 15 کسان پیدا کړئ، د کامرو مطبوعاتو مخې ته یې راولئ. داسې خلکو ته خو بیا تاسې ډېر لوړ امتیازات ورکوئ. یو جارکلم بیچاره مو په طالبانو وټکولو، هغه مو د طالبانو ته د کنځلو په بدل کې مو هغې ته څومره امتیاز ورکړو. هغه د خوست لوچک والي چې ده، هغې عکسونه ورسره واخیستل، ویډیو یې ورسره وکوي، ځان ته یې وغوښتو طالبانو ته د کنځلو په بدل کې. نو که یو څوک طالبانو د هغې نه خور لور په زور په نکاح کړې ده او تعداد د لسګونو زرو ته رسیږي، ولې تاسې راوستی نه شئ؟ د هغې سره خبرې وکوئ، مرکې وکوئ، رایې ولئ، امتیازات ورکئ. دا خو تاسې د په لاس کې ډېر ښه مواد دي، تبلیغاتي مواد دي. احمد الله راځه چې مو ته خپل افغانیت معلوم کو. دریمه خبره ده چې دی وایي چې طالبانو په خلکو اجباري لمنځونه کول، اجباري لمنځونه. او دا د CIA جاسوس وایي چې کله چې تاسې ته کلمه ووایي بیا څوک حق نه لري چې تا ته ووایي چې څه کوې. دا سړی د دین نه دومره ناخبره ده چې ته کلمه ووایه، نور چې څه کوې کوای. نو دا خو د مسلمان عقیده نه ده، دا خو د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده چې ته کلمه ووایه چې څه کوې کوای. نه، ستا عمل به د ټولنې د بیلارۍ سبب ګرځي. په اسلام کې په شریعت کې فقهي احکام چې دي دا قوانین بلل کیږي. او لکه څنګه چې د مجاهد صاحب په خبرو کې یادونه شوې ده، قوانین په ټولو ملتونو کې د نافذېدو وړ دي او واجب دي چې نافذ شي. او څوک چې د قوانینو نه سرغړونه کوي هغه مجرم بلل کیږي، هغې ته سزا ورکول کیږي. تاسې لاړ شئ اروپا او امریکا ته، زموږ د اسلام قوانین فقهي احکام دي. که چېرته یو څوک د فقهي احکامو نه سرغړونه کوي هغه مجرم ده. تاسې لاړ شئ امریکا ته، اروپا ته لاړ شئ، هغوی خپل قوانین لري. که تاسې د هغې د قوانینو نه سرغړونه کوله تاسې مجرم یې، دا جرم ده او تاسې ته هلته سزا درکول کیږي. دا خو د CIA دغه جاسوسان چې دي دا خو د حیواناتو په څیر دي. دا دیموکراسۍ 19 کلونو کې دوی داسې دي لکه په ځنګله کې چې ستر شوي وي، ځنګلیان ترې جوړ شوي دي، ځنګلي دي، نه قانون پیژني، نه اصول پیژني، نه فقه حنفي پیژني. او داسې خبرې کوي ته به وایې چې لکه وړوکی ماشوم د مایک مخ ته درولی ده، د وړوکي ماشوم په څیر لګیا وي. او پنځمه خبره دی کوي، دی وایي
دغه کس چې کوم کس مخکې مداخله وکوله دا ارجح کوي خیر د خبرې ورسره وکړو خو مداخله دې نه کوي د خبرو په منځ کې افغانیت دې را سره معلوم کې خیر د معقول سوال دی وکوي سپکې سپورې دې نه وایي کومه پوښتنه لري پنځمه خبره دی کوي مبین صاحب دی وایي چې کومې ښځې به چې اولاد نه لرلو هغې نه به دوی سوال پوښتنه به یې کوله چې دا میړه څوک ده تا سره دا خاوند دې څوک دا ستا خاوند ده که دا په غیر نامشروع اړیکه تا سره روان ده دا ټول د سرې چاوک تهمتونه د یوه کنزلمار خیاط تهمتونه د یوه هیواد سیستم چې دومره پوست شي د یوه هیواد سیستم او نظام حکومت چې دومره ولویږي دومره لویدلی سیستم وي چې د هغې هیواد د رئیس جمهور لومړی معاون هغه دغه ډول تهمتونه دغه ډول بې بنیاده تورونه لګوي نو تاسې خپله قضاوت وکوئ چې د دې نظام ګېډه به نور څنګه د څومره ګندګیو ډکوي د څومره فحاشیو به ډکوي چې دی د هیواد د رئیس جمهور لومړی معاون د ټول نظام لومړی معاون ده هغه لګیا ده او داسې بې بنیاده بې سنده بې ثبوته سرې چاوک تورونه لګوي په خپل مقابل لوري او بل دی شپږمه خبره کوي دی وایي چې تنزیل جایگاه دولت افغانستان در جهان یعنی چې د افغانستان جایگاه چې ده د افغانستان ځای په جهان کې دا ډېر ټیټ شوی و او دی بیا د خپلو خبرو په جریان کې وایي چې طالبانو په ارخ کې 4 توشکې چولې وي او یو د تور چی چینک به و زه وایم چې د طالبانو هغه 4 توشکې ستا د دې لوچکتوب د دې فحاشۍ او د دې عیاشۍ نه خو ښه وي که نه که 4 توشکې په ارخ کې پرتې وي خو ارګ خو په نړیواله کچه د فحشا مرکز نه بلل کېدو خپل پیوندي بوټې له یاده ووتل خپل بوټونه هم له یاده ووتل اخیرا واسکټ وتلي دي چې نړیوالو رسنیو د ارګ دننه په فحاشۍ او په زنا او په جنسي رشوت اخیستلو راپورونه جوړ کړل طالبانو کال ته 4 توشکې اچولې وي خو چا خو دا راپور نه و پرې جوړ کړی چې په ارګ کې دننه فحاشي کېږي یا په ارګ کې دننه د چا نه جنسي رشوت غوښتل کېږي تاسې فحاشانو زانیانو خو ارګ د زنا مرکز جوړ کړی ده په ارخ کې تاسو چې کومه جنۍ ماموره مقرروئ هغې سه یو وارې تاسو زنا کوئ یو وارې نه په سلګونو وارې تاسو د هغې نه جنسي رشوت یو وارې غواړئ هغې نه وروسته تاسو هغه مقرروئ هلته او دا زما خبرې نه دي دا ستاسې د اداري مامورینو خبرې دي دا د هغې چا خبرې